او طالبانو اوربند ورسره منلی وي او وروسته له دې د په پلازمینه کابل کې د سولې په تړاو پاتې خبرې ترسره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. پټان صاحب زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ستاسو قدرمنو مېلمنو د تلویزیون لیدونکو د رادیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. له کوم ځایه چې د سولې له خبرو نه ښکاري او د زلمي خلیلزاد له هڅو د طالبانو د سولې لیوالتیا نه او تر کوم ځایه چې موږ ته کوم معلومات رسېدلي دي داسې فکر کوم چې امریکایان دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نور د افغانستان نه دوی پښې سپکوي او نور افغانستان کې شتون د دوی د افغانانو دپاره هم د تباهۍ لامل ده او همدارنګه د بهرنیانو لپاره همدارنګه د دوی دپاره هم د تباهۍ لامل ده. افغانان هم هره ورځ وژل کېږي او دلته له منځه ځي او د سیمې هېوادونه هم دا زغم نور له لاسه ورکړی چې امریکایان دې په افغانستان کې شتون ولري، ځکه اکثریت د سیمې هېوادونه دوی د ځان دپاره یو خطر احساس کوي چې امریکایان یو خطر په سترګه امریکایانو ته په افغانستان کې ګوري د ځان دپاره. نو دغه ټولو مسایلو ته کې چیرې موږ وګورو امریکایان دې نتیجې ته رسېدلي چې یوازینۍ د حل لاره دا لري چې له افغانستانه دوی پښې سپکې کا او ووځي. د طالبانو له پخوا نه دا غوښتنه وه چې امریکایان دې له افغانستان نه ووځي بې له قید و شرط او یو نظامي موږ په افغانستان کې نه منو. نو طبعا چې امریکا هلته غوښتنه لري چې موږ له افغانستان نه وځو، هغو هم دلته تنګ دي او نور تنګ راغلي دي په افغانستان کې او د طالبانو هم له وړاندې دا شعار و چې موږ تر څو چې یو خارجي په افغانستان کې وي موږ سوله نه کوو او موږ ورسره جګړه کوو. نو دغه یو ښه فرصت هم د طالبانو دپاره ده هم د امریکایانو دپاره ده. طبعا چې په دې به هوکړه هم سوي وي او چې له افغانستانه به بهرني ځواکونه وځي. خو یو څه چې هغه د افغان حکومت سره د مذاکراتو خبر ده، زه فکر کوم طالبانو دا په کراتو باندې رد کړې ده، هیڅ وخت نه ده منلې چې دوی د افغان حکومت سره سولې ته کیني. اوس داسې ښکاري له دې وضعیت نه له دې اوضاع نه موږ ته داسې معلومیږي چې خلیلزاد د افغان حکومت جمع امریکایانو د حکومت د سولې مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی ده، ځکه زیات موارد